په دوحه کې طالبانو او امریکایانو بیا سره لیدلي دي. دا چې په خپل منځو کې څه سره ویلي دي راځئ دا ټول مطالب په همدې ویډیو کې راسره تر پای وګورئ تر څو تاسو هم له حقیقتونو خبر شئ. د سلام په وړاندې کولو سره که چیرته زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلی یئ نو اول زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ وړوکی ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ ویډیوګانې ستاسو لاسته زره تر زره در ورسیږي. په دوحه کې خلیلزاد او ملا برادر د سولې هوکړې پر تطبیق خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دوحه کې له طالب پلاو سره کتلی دی. په دې لیدنه کې د زندانانو پر خلاصون د هوکړې پر بشپړ تطبیق له هوکړې پر سرغړونې او نورو ورته مواردو خبرې شوي دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین هم وایي چې خلیلزاد د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي. د په خبره په دې لیدنه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر هم حاضر. دغه لیدنه کې د قطر د لومړي وزیر د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني په کوربتوب ترسره شوې ده. شاهین وایي چې په دې لیدنه کې د هوکړې پر بشپړ تطبیق د زندانانو په خلاصون کې د ځنډ پر څرنګوالي او دغه راز له هوکړې پر سرغړونې خبرې شوي دي. دوستانو ستاسو د طالبانو او د امریکایانو د خبرې څنګه ارزوئ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ. که چیرته مو ویډیو خوښه شوې نه حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو نیوز چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.